ګورو په سوشل میډیا باندې یو خبر چلیږي د مفتی منیر شاکر باره کې او په هغه کې ویل کېږي چې هغه وفات شوی دی. دین علاوه نور کم کسان چې دي هغه پکې دا هم لیکلي دي چې په دې ټایم یې جنازه د نوای واقعي مفتی منیر شاکر صاحب وفات شوی دی. مکمل معلومات هغه در سره په دې ویډیو کې شیر کوو. ویډیو طرف ته راځو که ستاسو خیال وي کله چې روژه شروع کېده نو مفتی منیر شاکر صاحب یو بیان جاری کړی و. په هغه بیان کې هغه ویل چې آیا د تراویح د فرض دي، سنت دي، واجب دي، څه دي، هغې مکمل تفصیل بیان کړی و چې د شپې مونځ دی داسې پسې هم ویلي و. د هغې نه پس بیا داسې چل وشو چې خلک چې کم دی د دین علاوه داسې نور علما هغو پې هم ډېر زیات تنقید شروع کو په منیر شاکر صاحب باندې چې آیا دا د خلک د تراویح د خلکو زړه هغه اړی، یعنی که مونږ وګورو په کم پښتانه ورونه داسې نور هم خلک چې دي د هغو تراویح ته زړه هسې هم نه کېږي. که دا داسې بیانات ورکوي نو بیا چې کوم دی دا خلک هغه به پرېږدي وایي به چې آیا دا خو څه فرض او سنت او څه نه دي نو مونږ یې ولې کوو. نو د هغې نه پس ډېر زیات تنقید پې روان و. کم علما کرام چې وو هغو هم داسې کوو. بیا د هغې نه پس د دې مفتی منیر شاکر صاحب یو بیان هم راغی، په هغې کې بیا وضاحت وکړو خو بیا په هغه خبره باندې کلک ولاړو چې آیا تراویح شته یا نشته. په هغې باندې کم علما پوهېږي، په هغې باندې موږ زیاته خبره کول نه غواړو. خو راځو دې ویډیو طرف ته په کم چې په سوشل میډیا د هغې نه پس بیا شیر کېږي چې مفتی منیر شاکر صاحب هغه وفات شوی دی. ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې په روژه کې یو سړی راولګي او داسې پیک خبر هغه شیر کوي. اوس په زیاتره خلک به دا هم ماته وایي چې تا ولې شیر کړو. نو په سوشل میډیا فیسبوک باندې ډېر زیات پوسټونه کېده، د هغې وجې نه ما تاسو سره دا شریک کول چې آیا یو پیک خبر هغه مه شیر کوئ. مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه ژوندی دی، وفات شوی نه دی، بلکې پروپیګنډې روانې دي. که مونږ وګورو نن سبا د هر چا اختلافات دي، نو هم د مفتی منیر شاکر صاحب سره هم داسې د خلکو څه اختلافات څه به وي نو هغه دا پروپیګنډې کوي او دا د کم بیمارۍ تصویر لري او هغه وایي چې دا وفات شوی دی او دا شوی دی او دا شوی دی. نو برای مهرباني کم غلط خبر چې دی هغه مه شیر کوئ. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو. امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. مخکې هم ویډیو شیر کړئ، نور کسانو ته هم پته ولګي. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.